عزیزانو دعا ډیر خشه او هغه دعا ډیر خشه ده چې ته نه او تا پسې پشي شازه وکم ته نه ته خبرم نه او تا پسې پشي شا یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو له چې ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټي والا ګرم کیناو یا الله یا ذاته اكو بکلی چې ته نه خبرم نه او زه تا پسې پشي شا دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا راته وکړه هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي هو ورته یا اخیا یا اخیا لا تنسانا فی دعائک اے رورګوټیا چې التما دعا نه یې نکی التما د پارم دعا عمر فاروق دعا ډیر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډیره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لا سوچته او کنه اوچته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وي د جمعې په ورځ یو خطبه وي او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې څه دعا دې وکړه نو خدای قبلوي ټونه والا د جمعې په ورځ تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړي هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلوي نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټوله ورځ په دعاګانو تېروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التامه اذان نرست دا دعا وی خلک وابعثه څنګه ده وابعثه مقاما محمودا